سلام او مینا قدرمنو دوستانو د پښتو پوسټ چینل له تاسو ته په یو نوې ویډیو کې هرکلی وایم. دوستانو نجیبه فیض یو ځل بیا پر رسنیو باندې راڅرګنده شوې ده او څه ویلي دي ټول معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ټوله نړۍ باندې ډیر دردونکي حالت شروع دی او هر سړی په خپل کور کې ناست دی. مسلمانان خصوصا د الله تعالی نه د دعاګانو غواړي چې پاک رب دی د دې وبا او د دې مرضونو او آفتونو مخنیوي وکړي. په همدې لړ کې نجیبه فیض هم پر رسنیو راڅرګنده شوې ده او په فیسبوک باندې یو ویډیو شیر کړې ده چې پکې لیدل کېږي چې هغه خلکو ته سپارښتنه کوي چې الله تعالی ته متوجه شي او د الله تعالی نه وغواړي ځکه چې الله تعالی ډیر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی. هغه وایي چې الله تعالی داسې نه دی لکه بنده. هغې د معراج په شپه باندې په ټولو مسلمانانو باندې غږ کړی دی چې نن باید ډېرې دعاګانې وکړئ او د قرآن شریف تلاوت وکړئ. هغې د معراج په شپه په خپلو مینوالو غږ کړی دی چې سبا ډېره بختوره ورځ ده او باید ټول مسلمانان روژه ونیسي. هغې ویلي دي چې د الله تعالی نه دعاګانې وغواړئ چې د دې راغلي آفت مخنیوی وکړي ځکه چې الله تعالی ډېر زیات بخښونکی او مهربانه او رحیم او کریم ذات دی. قدرمنو دوستانو دا وی د نجیبه فیض د خولې خبرې چې تاسو سره مو شریک کړي. مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ چې په آینده کې هم تاسو د همدغسې معلوماتو نه خبر وساتو. زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کول مو هیر نشي. ډیره مننه.